د ګیلامن وزیر په زخمی کېدو د منظور پښتین مهمه غوښتنه د جنرال بوبین او نور افغانانو غبرګون څه دی ټول همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهاد نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د دوی پر همکار ګیلامن وزیر د برید اعلان ونیسي. پر ګیلامن وزیر پرون یکشنبه په اسلام آباد کې د چړې برید شوی او نوموړی په روغتون کې بستر دی. منظور پښتین خبر اعلان ته ویلي که د پاکستان پولیس د برید د عاملانو په موندلو کې پاتې راځي دا به د دې په ټکو د دې ښکارندویي وکړي چې حکومت برید کې لاس لري. هغه وایي یقینا پر ګیلامن باندې برید د ټول قوم او ملت لپاره انتهایی دردونکی دی. د اسلام آباد له پولیسو غواړي چې دوی ژر تر ژره د قاتلین برید کوونکي ونیسي که نه ولس به دوی هم په دې کې ملوث وشمیري. تر اوسه رسمي سرچینو د ګیلامن وزیر د روغتیایي وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو کې لیدل کېږي چې هغه د روغتون په یو بستر داسې مهال پروت دی چې پر سر یې پټۍ لګېدلې او جامې یې په وینو دي. ګیلامن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه فعال دی چې انتقادي شعرونه هم لیکي او د راپورونو له مخې څه موده مخکې د پاکستان د حکومت په زندان کې سکنجه شوی هم دی. درنو لیدونکو له عملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شي.